د ناړۍ ولسوالۍ د مسلم آباد کلي د غرونو په لمنو کې د للمي ځمکې د ادمه تر دې دمه د لومړي ځل لپاره د کونړ سیند په اوبو خړوبیږي. د مسلم آباد په دې کلي کې 15 کیلو واټه لمریزه برېښنا او 380,000 متره مکعب د اوبو ذخیره ورغول شوه او په مټ به یې د دې سیمې 200 جریبه للمي ځمکه له دې وروسته په اسانۍ سره خړوبیږي. پروژې ګټهدار چې د موجوده غریب کلي ته به انشاءالله هم د سبزۍ کار مکمل شي، هم به تر باغیاتو کار مکمل شي. ډېر سهولتونه او سبزۍ پورې دا کار خدای وکړي او که ځمکه ټوله مهیا شي بیا خو ډېره ګټه کوي. دا کس به ټول اوي شي، 2.5 جریبه ځمکه د خوا وشه او دا به انشاءالله ټول اوي شي او بس باغونه به مو شي، نور جوار به هم پکې وشي، به سبزۍ کار به هم زموږ وشي. زه د امارت اسلامي د مشرانو نه غوښتنه لرم، د مؤسساتو نه دا غوښتنه لرم چې دا یو لرې پرته ولسوالي ده، دې ولسوالۍ ته دې نه مخکې داسې چا توجه نه دی کړی. د آینده دپاره د مشرانو غوښتنه لرم چې دې ولسوالۍ ته توجه وکړي. د دې پروژې د پرانیستې مراسمو ته راغلي ولایتي مسؤلین وایي کونړي سیند د کونړ په کچه تل ولسونه زیانمن کړي او له اوبو یې ولس ته د اسانتیاوو لپاره هیڅ ګټه نه ده پورته شوې. د دې شکریه ادا کوو او د دې نوره غوښتنه ده چې دغسې زموږ د کونړ ولایت ډېرې ځمکې دغسې دي چې هغه د اوبه نه لري، سیند ژور بهېدلی دی. که دغه اوبو نه برخمنې شي دغه ځمکې او دغه ولسونو ته دغسې نورې پروژې ترسره شي. نن یوه مهمه پروژه چې د اوبو مدیریت پروژه ده او دغه پروژه د اروپایي اتحادیې د DRC MOC په مالي لګښت باندې په 6 میاشتو کې دغه پروژه تکمیل شوله او نن موږ رسما تاسو شاهدان یاستئ چې د هغې افتتاح موږ وکړله. د مؤسساتو نه غوښتنه په دې برخه کې دغه ده چې دلته کې راشي دغه شان د بدیل معیشت او دغه رنګې د زراعت په برخه کې دلته د پروژې تطبیق کړي. دا به زموږ او د دې قوم او د ولس خاص کر د وطن په ګټه باندې به وینو. د یادولو وړ ده په کونړ کې د 2 سیندونو شتون الهي ستر نعمت بلل کېدی شي، خو له اوبو یې د دغه ډول للمي ځمکو د خړوبولو لپاره لازمه ګټه نه ده پورته شوې. د کونړ ولسونو د مودو ارمان همدا دی چې د سیند اوبه یې مهار کونړ او هیواد آبادۍ لپاره ترې اساسي ګټه واخیستل شي.